عمل چې اے علي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تا تړم بنه نظر معاف ته او د دویم نظر به الله تعالی مختنه کوي هغه معاف نه یعنی کتلار کې رواني اچانک تا په زنانو باندې سترګې نظر پریوته نو دې مطلب دا نه چې باندې نظر دې نو بستر کې پکې خخي کا نه مخته واړه او دویم نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا معاف نه او بل حدیث دې د مسلم شریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په مسلم شریف کې دی ګوري چې کا نظر پریوزي نو فورا دا حکم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به لري مخ واړه او بل حدیث دی د مسند احمد کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نگاه د سترګو غړول دا د ابلیس د زهريلو تیرونه دي دا د غیر تیرونه دي او دو زنانه وته دا مکوا په عبادت کې بخون بیا مومي عبادت کې به مزه بیا مومي اته د مزه بیا ډیره ملاو شي په عبادت کې یعنی کته مزه غواړي په عبادت کې نسترګي واړه بل حدیث دی د بخاری شریف دا د فضل بن عباس نه دی چې یو ور په سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان هو فضل چې د عباس وې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترز وې او د ور سره وو په لار کې زنانه راغلي او دغه ته ګوري او زنانه د سيزینو د ور سره راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې طرف ته ګور او خذ ته مګور دا احکامات او استخامه همدارنګه بخاری شریف کې حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې پرده اچول لکه څنګه چې د صفان په حدیث کې د عائشہ رضی الله تعالی عنها باغی کې دا خبره ده او هغه به مونږ روانو د عبد الله ابن مکتوم راغی لارې کې چې داړونګو دسترګونه او مونږه سترګي بمخ په پټاو او مونږ مخ دې وخت ښکارا کړو نو امید دو چې عبد الله ابن مکتوم ده او دا نبینه د صحابي ده نو مونږه مخ پټ نکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولې پټ نکو وای مونږ ویل چې دا پړوند نو وای ګډوند نو تاسو خو نه یړاندې ګوري یو طرف ته خذ ته خدا حدیث لګیا دو ستای دا یو بل حدیث سره تضاد راځي بیا غوډه کې ان شاء الله تاسو په یوم کا الله تعالی توفیق راځي کله خو خري نو بیا و باندې بیان شي داغه بل حدیث ته د بخاری شریف چې دا خذو اندازه دا ما تاسو ته ټول شریک بیان کړل بیا تاسو اوس بیل څومره پویګه هغه تاسو ته بیا بیلوم چې وی خذ په یو جهاد کې بچي شهید شو په جهاد کې بچي شهید شو او د راغله د خپل بچي پښتنه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د مجاهدینو او پته ولګی دا چې د بچي شهید شوی دی نو مونږه حیرانی وکړه د صحابه کرام فرمایي بخاری او مسلم دواړو کې دا حدیث چې دا څنګه چې بخته ده بچي مړ دی او د ټوله داسې پردې کتاب شوی ده نو دا خبره وای دی واوري د دې خزي او مونږ ته ویلي دا خبره تاسو موري او څوک هم چې دا درس ووري هغه زنانه او تمم دا درخواست دی چې لګي په شوق سره تاسو دا ووري دا خبره چې دا هغه صحابیا دا هغه ایمان څنګه وو نو هغه ورته جواب کی وای چې بچي مې ورکړې ده خو حیا مې نه ده ورکړې بچي رانه ورکښوي ده بچي مې شهید کړې ده خو حیا مې نه ده ورکړې او حیا مې په خپل ځای باندې شته او دا پټه وسو فیصد پټو په خپل صادر کی او په خپل هغه سره خې طریقې سره همدارنګي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ده کی د دوه کس د عبد الله ابن مکتوم نا هغه ته ویلي چې مخ پټ کړي دغه چې د خبري اوس بل حدیث سره د ټکراو راځي بل حدیث دا ده او هغه په بخاری او په مسلم کې نقل شوی دی چې یو ور د حبشین ته خلق راغله او هغه خلکو په مسجد نبوي کې خپل سکیل تماشا کوله او مان رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه چې تماشا کوي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وای ما هاو وای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بوتلما او به ادره ولا ما غیته او زما مخ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ دا خپلو کې لګیدو او ما ته ویل چې اوس ګوره او زه ولاړم ما نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه چې مړ شوی په لیدلو او ما چې کله ورته ویل چې هاو یا رسول الله بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راوستم خپل کور ته لاړم نو یو طرف ته باکدل دل کړی دي او بل طرف ته هغه نه منع کړی دا هغه نه منع کړی دا چې کنه ته سړو ته مګوره او بیا د سړو د پاره د پردې اچولو حکم نشته چې کنه سړی مخ پټ کی او نه دا حکم د زنانو د پاره د سړو نه یعنی چې هغه د سړی چې کوم ګوري دین د مخواړی په دې حکم کې سختی رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې نه وکړي
جهاد د بم د صحابه کرام او زنانه بداتلی او په حج کې بم سره ګډ وټلل او سړو ته مله د حکم نه کړي نو دی وجنا کا خذا د ضرورت مطابق سړو ته ګوري نو دا ګنا نه دغه چې د بازار وتلو اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی سودا راوړلو اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی دا ورته نه دی ویلي چې سړو ته بنه ګوري بلکې دا ورته ویلي چې تاسو خپل مخ نخ کار کوئ تاسو خپل مخ نخ کار کوئ دا ورته ویلي نو دیو جن باز خلک به په دومره سختی کې لاړ شي چې هغه به د سړو ته قتل هم ګناه غني نه سړو ته قتلو کې ها دا سیدا مقام هغه باندې انسان تعالی خپل دومره حکمت ورکړي دی عقل ورکړي چې دا یو ځای دی چې دواړه دي خزه او سړی دي او ناس دي او یو بل کې سترګې نه وستلې دي نو په دې وخت کې حکم دواړو ته دی چې مګوره او بیا کیفیت هم ته وګوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبشیانو ته چې هغه حبشیان خو تاسو ته معلوم دي چې څنګه دي هغه د پاره د چا په سر کې مینه نه راځي بلکې کمینه راغلی نه په دې وخت کې بیا ختم شي او همدغه رنګ په بازار کې همدغه رنګ په نور وختونو کې نو دا ما هغه سختی بنیاد باندې تاسو ته خبر وکړه چې دې بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دینه منع نه کړی دینه منع نه کړی دا شوله پاتې شو اوس د صادر او اچول کیږي څنګه د عبد الله ابن عباس او د سره د امام ابو حنیفه عبد الله ابن عباس رائے دا او امام ابو حنیفه د رائے ته ترجیح ورکړی دا خو دې رائے د امام ابو حنیفه په خپل د امام ابو حنیفه ایمنون کی نور کسانو ور سره ملګرتیا نه کړی هغه دا وایي چې چهره او لاسونه د په پردې کې نه دي دا په پردې کې نه دي خدا د عبد الله ابن عباس او د امام ابو حنیفه چې د هغه لار اختیار کړی دا خو دې سره ملګرتیا مخکینی خلکو به چارستونه ده کړی دین علاوه دا ټول چې څومره فقها دي او که صحابه کرام دي او که رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث دي او که د عائشه رضی الله تعالی عنها هغه واقعه وا چې هغه خپل مخ بیا پټ کو هغه خپل مخ پټ کو بل عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې مونږ به چې کله حج تتلو لارې کې په بوسانو او خانو باندې بناستي وو نو چې سړی به مخه تراغلل بل قافله نو موږ به مخونه باندې پردې راواچولې او چې کله به سړی لاړل نو موږ به بیا مخونه بیا بربند کړل او خبره د زینت ته اوس بلګایوا الله دې معافیو کې لکه سپکه خبره وکړو د پویدو د پاره الله دې متاسو معافیو کې د خځې د چهره نه لکه راشي او هغه خپل ځانونه ګوري نو خو زره خځې کې خسته ده اشتنه خځې کې خسته ده همدغه چهره ده او دلته الله وایي چې پټ کې زینت پټ کې نو دا زینت کم ځکه ده بل خو زینت چې ده هغه په ابهار کې ده اب ښکارا کولو کې نه ده تاسو پوهیږئ دی بارکی باندې کنه د هغه په هغه ابهار کې د خایسته په ښکارا کولو کې نه دی او پر هغه د لپاره بیل حکم دی هغه د لپاره بیل حکم دی د تبرج په بنیاد باندې او د پردې د لپاره بیل حکم دی د برنه پټولو د لپاره د صادر د چې برنه راولي او هغه د لپاره د تبرج حکم دی چې د ابهار د ښکارا نه دا پټم داسې کا چې داسې پټ نه کی چې بل معلومیږي چې کته شي نه خبره واضحه او دا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چې څومره ما تاسو ته کول شي هغه تاسو ته بیان کړل او د دې نقصان هم د کړي چې کما مخکې د مولانا سے پښتنه وکړه یا نورو علاقو کې خلک پښتنه وکي دا غي نقصان معاشره پاک نه پاتې کیږي دا غي ګندګي راځي دا غي په نتیجه کې بدکاریان راځي دا غي په نتیجه کې بدیان راځي دا غي په نتیجه کې د کلو او کورونو کې خاص کر د خځه او د خاون خځه دا پټ شه ده الله تعالی دې لپاره بهترینه حصہ او دا حقونه د خزو دا ان شاء الله بل مو کې بیان کما دا الله تعالی دې سره ظلم نه کړي د دې دا مطلب نه چې کني دې به تعلیم نه کوي ډاکټري دې نه کوي دې خامخه تعلیمو کې خامخه د ډاکټریو کې چې د خزو دې په پردې کې د اجل علاج کول شي دې خامخه نور تعلیمو کې دې دینی تعلیمو کې خو حکم د پردې نه کول د تعلیم د نه کول نه دی حکم د پردې کول دی دا ټول کارونه وکا خو په پردې کې وکا دا ټول کو په پردې کې وکا او ټول نه قیمتي شی انسان پټ ساتي او دا د الله په نس باندې دا قیمتي شی د زمونږ د زنانه مخکې به زنانه وي مونږ به چې واړو او دا کیسې به ماوردي یا به کتابونه په پڑھاول نو چې لور نه بچا سره اسی سور ټکرې ولیدو اوم نو خلک ورته انتظار کوي چې خدای زنانه بیا ټکرې لري شو لاسونه ښکارا شول بیا بل لاسونو کې خایس راغی بیا لاسونه بربند شول چهره راغله بیا بغي کې ښکارا شول اوس خزه او خاص کر زمونږ د مغرب
د دومره ځان بربند کو چې